اوکې جناب ویلکم بیک ګران رودونکو یو وری بیا ستړي مشي په اخر راغلین جناب کما دا سونګ فولډر چې دی کنه نو دی کې لګیو ما خپل خوغه غسنګ چې دی نو هغه په کې لګ سرچ کول جناب او د پروګرام په شروع کې دا فاست غونټ سونګ ما تاسو ته پلی کړلو نو دا د حواله سره کنه چې زره اختر را باندې او اکثر ډیر مرګري داسې دي چې هغه به ویخ وی کنه خپل کارونه روزګارونه وکي او سو خو رښتیا د قربانو سارو پسې بګرځي کنه دا لا بیل ډیوټي لګیدلی وی دا څنګه دا او هر سارو چې کوم دی کنه خلک ولا ګوري او خله ولا ګلاوي چې غاخونه شته او کنيشتري یره خبره ته کوم زه خو په دې غاخونو ماخونو نه پیګم خو چې چرته ورشه مالک ته پوسټو کوم غاخونه پوره دي یغي وی او پوره دي او که بیا مانه ته پوسټو چې زه اسو غاخونه وینو دا ماتم پته نه لګي چې غاخونه سو وی ټیک دغه خاصه ته پوسټ خو وکې کنه صحیح ده جناب ازنه چې دوکې دي کې اکثر په میلې کې دغه دوکې دا کېم کېږي ساروی یو شانتي وی او بل شانتي هغه تیر ورځ کې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شوی هغه کې داسې چې چيلي وی او ته د ګټ دغه چې دی سرمنه دی وته دغه باندې لګولي په سمد باندې لګولي او په چا خرڅ کړی دی ټیک دی جناب نو دغه شانته پکې کې خیر ځان ویښ ساتل پکار دی جون په هر قدم باندې په هر موړ باندې چې کم دینو تاسو خپل ځانونه چې دینو هغه ویښ ساتي وای په دار میکړي کنه میکې وایا په دار میکړي کنه میکې او بیا په انتظار میکړي کنه میکې او ویل بده چې ته زما سوکې ویل بده چې ته زما سوکې او ځان پسې بیمار میکړي کنه میکې او ته خو د غرور په بام خطلې وي ته خو د غرور په بام خطلې وي او څنګه راګزار میکړي کنه میکړي او ویل بده چې دا سی افلاطون یما ویل بده چې دا سی افلاطون یما زلفو کی سار میکړي کنه میکړي او تا خو چې ته چرته او ز چرته تا خو چې ته چرته او ز چرته جوړ د غاړې هار میکړي کنه میکړي او وای په دار میکړي کنه میکړي او بیا په انتظار میکړي کنه میکړي بالکل انام جی رښتیا وای په انتظار باندې کو بالکل څنګه چې تاسو انتظار کوي کنه دا زه هم د پروګرام انتظار کوم خو ګورم سبا کوي راځي د ټلیفون په لار باندې به کال کوي نن داسې کار دی کنه نن به زما خبره بالکل کمی وی ټیک د جناب بالکل بزلکه خبره کوم نه انام جی ته داسې بیا ډیره خبره کې نه کوم نن به رښتیا ده چې تاسو خبره بس تاسو ټلیفون کالز به زیات اخلم او زما خبره به کمی ځکه 2 غنټه پروګرام دی کنه نو چې 2 غنټه کې زه یو نیمه غنټه خبرو کوم او نیمه غنټه تاسو لرکم بیا به خوشاله ٹھیک ده جناب زه بلګیو کوم یو نیمه غنټه واستاو شي او نیمه غنټه زما شوله خه جناب داسې کار دی کنه پروګرام انټرېسټینګ جوړولو لپاره په تاسو نه تاسو وختنیم کوم نن بدن انټرېسټینګ غونډه ډیر فنی کوېسچن چې دینو هغه وکوم ګورو چې څوک ورته ټیک ده کنه او دا کوېسچن سره خبر راغنو رښتیا ټلیفون کال به تاسو په کوم نمبر باندې کوي یا انعام جی یو خبر را یادې او بل د نه هریږي نو داسې کار دی زما د ټلیفون نمبر نه جناب د سټوډیو کم کالینګ نمبر چې دی پروګرام ته تاسو کال کوي کنه نو سټوډیو په کالینګ نمبر باندې وکړه او هغه دې سړي جناب زموږ استاد رشتہ د مینې محبت او د خلوص نه ډکه رشتہ ده او دغه رشتې مضبوطیږي د رابطو سره ویل کېږي جناب چې رشتې څومره پرابطو کې ویني دومره به مضبوطي ویني زموږ هغه ګران او قدردان یزوین اوریدونکو څوک چې غواړي موږ سره د خپل مینې محبت او د خلوص نه ډکه رشتہ نور هم مضبوطه ول ایا غواړي موږ سره په پروګرام هغه کې برخه غستل ناغي ټول د لپاره بزویم د خپل سټوډیو د کمال لډک درون او خوک نمبر او نمبر سدي چې ویم درته او کنه نو ویم درتا ګران اردوونکو سټوډیو نمبر دی 091 65 15 093 یو واری بیا 09165150093 راځي په دې باندې به کال کوي خو استخکل نیازبینه خبرې چې دینو هغه موږ سره شریکوي ټیک ده جناب بالکل الکانو ملګرو تاسو میسیجز چې دینو هغه شروع شي دي ټیک ده کنه زما کوم پرسنل نمبر چې دینو په موبایل هغه مله ته زما ملګری میسیجز کوي خو زه کوشش دا کوم چې زیاتره تاسو کال چې دینو په پی ټی سیل نمبر باندې واخلم ځکه چې ټول زما د لپاره یو شانتي کنه نو سبا کوم اول خو می تاسو نه دا پوښتنه ده کنه د اختر حواله سره به نور خبرې کو ټیک ده کنه اول می تاسو نه پوښتنه ده څه پوښتنه زه لکه دا سندره وره نو دې کې یو ټکی د دغه حواله سره به تاسو نه تاسو کوم ځان تیار کړئ خام د نام جی پروګرام چاله نو ډیر علمي خبرې پکې هم تاسو زده کوي ټیک ده جناب هغه وی چې سرسترګي خماره بان د جالندر دینا او ټیک می داړې وړې دا چارې دا زرګر دینا سرسترګي خماره بان د جالندر دینا او ټیک می داړې وړې دا چارې دا زرګر دینا
بالکل جناب ټیک می داړې واړې دا چارې د زرګر دینه نو زرګر علي شیر ور چې دینو هغه هم ناشته پروګرام اوري الکه علي شیر وروره ته خو دغه زرګرانو کې نه راځي کنه چې ټیک جوړ کې او بیا په سبا دړې وړې تلې وی ټیک ده کنه نه علي شیر وی چې نه انعام جی زما کار چې دینو هغه د ټول نه بهترین کار علي شیر وروره لاته ژوندې لره خوشاله او زنده باد اوسېږي ټیک ده وی جانانا بیا مې یو بل تګلې چرته ونکړي جانانا بیا مې یو بل تګلې چرته ونکړي او مودي او شوي خبره د شپې چرته ونه کړي جانانه بیا مو یو بل ته ګیلې چرته ونه کړي او مودي اوشوي خبرې مو د شپې چرته ونه کړي او یو زم د خپل زړه خبره زه ورته کوم یو زم د خپل زړه خبره زه ورته کوم خو یو د خپل زړه خبرې دی چرته ونه کړي او اختر د کونډې مور بچوله بیا جامې اغستې اختر د کونډې مور بچوله بیا جامې اغستې خو ځان لې بلها عمر جامې چرته ونه کړي او زما پزله کې اوسي او زما پزله کې مړ شي زما پزله کې اوسي او زما پزله کې مړ شي خو ما د ارمانونو جنازې چرته ونه کړې او جانانه بیا مو یو بل ته ګیلې چرته ونه کړې مودې شوې خبرې مو د شپې چرته ونه کړې نه جناب سمې ډېرې خبرې به کوم ځکه چې د اوس نه وخت ټیک تر 1 بجې پورې انعام جي تاسو سره په هغه پروګرام کې ملګرتیا را سندره تاسو اورېدله ټیک ده جناب او څنګه به ټیک مې داړې واړې دا چارې دا زرګر دینه او سرې سترګې خماره بان د جلندر دینا خجنا د زرګر ذکر هم پکې وشو د ټیک ذکر هم پکې وشو او د چارو ذکر هم پکې وشو خو زه تاسو نه د خمار سترګو ذکر هم پکې وشو په دې سندره کې یو لفظ او هغه لفظ چې کم دی کنه بان د جلندر دینا ټیک د جناب نو دا براته وای زما کم اوریدونکو چې ماته دا ویلې کنه چې دا جلندر ستوي ټیک د جناب چې کم زما اوریدونکو ماته دا ویلې چې دا جلندر ستوي د سندره کې چې کم جلندر یاد شوی دی ټیک د قربانه نو زه بس کوم جناب داسې کار به کوم کنه چې د اختر د پروز په داغي د چوایس مطابق په خپل به ولې د غوښ نه یو ډش تیار روم او هغه په خروماتیک د کز نور سوې مګنه ناغه نشي کېد چې فرض کته اصل به زده کم نو خبره به حقیقت سره کو یا حقیقت سره بالکل نږدې کو ټیک دی جناب اسی چاله تم نه دی ورکول وکړه نو خبره دا چې زه به وایم چې او واقعي د زما قابل اوریدونکو ټیک دی جناب نو دا براته وای چې دا جلندر چې دی ویل کی کنه سریسترګي خماره بان د جلندر دینا دا جلندر ستوي جلندر په معنا د سدي ټیک دی تاسو راتلی شي کال کول شي په دې پروګرام کې په 091651503 باندې راتلی شي کال کول شي خپل خيسته خپل نیازبینه خبرې دي اگر سره شریکول شي خو د خبرو شریکول نه مخکې کوم میسج په لار باندې چې زما رونه خويند راغلي دی په پروګرام کې شاملوم روح الامین مې نام جی د اکبر پوری نه زخین مالک روح الامین ستړی مشي په خیر راغله کا الله دې ژوندې لره سلام انعام جی پروګرام خو ډیر زیات خوندور دی کنه او موږ ټول یې اورو او ټول مینوالو ته زما الخنا ډیر مینا او ډیر سلام الک روح الامین دا راته وایه کنه چې تناس په ځخه کې او ټول مینوال ته سلام وینو څومره مینوال دي دا راته وایي یو مینوال ته پکې سلام ولېږه کنه چې کوم سپیشل ون دی چې بهر جنا کسو کې اخلي کنه خو زمونږ درته وی چې وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه بدرنګ کې چاته ګران یو کنه مونږ ته ګران ټیک ده الله دې ژوندې لره خوشاله اوسېږي او ټول زخیوالو ته زما طرف نه هم ډېر مینا ډېر احترامات اخه جناب دې سره بل څوک ملګری دی وصال ماما هم پروګرام اوري وی چې انعام جی وصال ماما دې ما اوګه ماما دې وای چې ماما د ډیچ کی هسپتال نه انعام جی مس پروګرام دې ښه شروع کو او کنه انعام جی په خپل مس دې شروع کو انعام جی زمونږه پازله کې اوسه زما پازله کې اوسه زما خسته جانانا او تا یادوم جانانا ما یادو جانانا اوکے جناب وای چې انعام جی ما والله سونگ پلی کا او انعام جی قربان او قربان ډېر سلامونه وعلیکم السلام وصال ماما د قربانه ورځ اوس د سارو دي ساروی به قربانی کو د خیر سره ټیک ده کنه الله دې ژوندې لره السلام علیکم انعام جی وعلیکم السلام څنګه لکه سلام دینا دا بل څوک د خپل نومندي کې سره سلام را لګړي دی او ولایت رور دی الکه ولایت خان څنګه جوړي ولایت خان چې دی نو دا پولیس کې دی الله دې ژوندې لري ډېر نایس انسان دی ډیوټیفل انسان دی خپل ډیوټي ډېر زیاته مهنت سره کوي وی سلام انعام جی وعلیکم السلام ډېر خشته خبرې دي کنه او کنه ولایت خان کله زدي ولیدم زما خبرې ودانې ریشي حسن را باندې تمام دی خو مونږ چرته غرور نه دی کړی خو
ټیک دی جناب. نه اکثر بیبي مې وایي چې ډېر خشته بچی مې دی، نو زه وایم چې یاره دې ټوله دنیا کې هم زه ښایسته یم، ځکه چې زما مور چېرته دروغ نه دي ویلې او بیبي هېڅکله دروغ نه وایي خپل بچي ته، وایي چې خبرې دې ډېرې زیاتې ښایسته دي. ټیک دی جناب. ولایت خان وروره الله دې ژوندی لره او خوشحاله اوسېږي او ډېر مې خوښ یې. زما هم ډېر زیات خوښ یې که نه. هغه وایي چې زه ولایت یم. اوکې جنابه، ډېره ښه خبره ولایت خانه چې تاسو ولایت یې، زه ولایت پولیس والا یم. دا زما خشته جانان دی، ما ته د جهانگیر خان اوکې موسی عیسی. اوکې جناب، موسی عیسی ازلان او وړه زنویشه ولایت. اوکې جناب، دا ټول ناسي پروګرام اوري، الله دې ټول آباد او خوشحاله لري، الله دې ته د خوشحالو او روغ جوړ کړي. ټیک دا ولایت خان وروره چې ته خوشحاله نو زه خوشحاله یم. ستاسو د کال کولو سوري د میسج کولو ډېره مننه کوم. ښه جناب، د کال په ذریعه باندې څوک او د کم ځای نه دي. آها وی محبت تم کیا جانوگے، محبت تم کیا جانوگے، محبت ہم بتاتے ہیں یقین کرنا نہیں آتی، تمہیں کرنا نہیں آتی تو آؤ ہم سکھاتے ہیں، تم اپنے دل سے ڈرتے ہو، تم اپنے دل سے ڈرتے ہو، محبت تم بھی کرتے ہو، نہیں ہمت ہے کہنے کی زمانے سے کیوں تم ڈرتے ہو، محبت تم کیا جانو گے، محبت ہم بتاتے ہیں. اوکے جناب، کال گورو کم لائن باخلما 1 2 3 4 دی دا 2 نمبر لائن میں پکې واښو. السلام علیکم قربان. السلام علیکم. سلام جی قربان. سوکے ټټن ټټن سوکے قربان لکه ته چرته ګډوري خو نه د خدای بنده. اوس به خلک سارو پسې ګرځي او وایي چې دا کم ځای د قربانۍ سار ویلې چې وای خلوزان لا نه قربان ستاسو आवाज نه بس لکه څنګه یې یاره دا خبره تا کوم. وکړه جناب وکړه. تا وختي پروګرام کې 14 کالو ذکر وکړه کنه. ما سوچ کوم چې یاره 14 کاله مخکې چې د انرژي وختم د غینه د اوسنی وخت نورم خسته شوې دی. وجه څه ده؟ جناب زه بې ځایه سوچونه فکرونه نه کوم، دغه وجه ده. ټیک ده که نه؟ وي بې ننګه یاره چې غرور دی کوو څنګه مې هیر کړلې منې او که نه نو څوک چې پروا نه کړي نو زه یې هیروم، نو ځکه زما د حسن راز دغه دی. ټیک ده؟ بې ځایه سوچونه فکرونه او زړه ځان له نه خفه کوم، دغه ده. شکیل احمده ته جوړې شنه؟ الحمدلله ټیک ټاک تخیر. یا لکه مړه داسې کار کوه که نه، تا سره زه هغه بې ساخته خبرې کوم که نه، ځکه چې ته خو مې اشنا یې نو هغه بې ساخته خبرې در سره ځکه کوم چې ما ته هغه 14 کاله مخکې وخت را یادېږي که نه. پروګرام ته به چې د کال کوو کله کله به پکې ریډیو ته هم را چکر شوې او دغه به کله کله به مونږ در چکر شو، ډېره زیاته مزه به وه که نه. هغه خوندونه رنګونه اوس ختم شوي دي چې دا ولې شکل خو مصروفیات ستاسو ډېر شوي دي. نه مصروفیات خو د هر چا ډېر دي که نه، هغه چې کوم اوزګار دی هغه د ټول نه زیات نه اوزګار دی. ټیک ده جناب؟ ډیوټي زیاته شوې ده او ډیوټي مې زیاته شوې ده نو مختلف چینلو ته تګ دی که نه. صحیح ده یاره یو ځای هم د خطا نه دی ګورې ښه دا خو به وایې که نه. شکیل احمده څنګه یاره اختر خو هم راغې د خیره سره که نه؟ خیره راغې خو یو خبره ده بله کوم. په فیسبوک یو تصویر ما لیدلی دی د غرونو کې، دا د کوم ځای کې وښکې دی یاره چې کوم ځای غرونه یې دا میل ته وښکې دی؟ نه هغې کې خو ډېر خاندار دی که نه. شکیل احمده زه غرونو ته تللی وم څه پسې چې راته وې دلته دغه اوسېږي هغه توربان هغه دغه نه وه هغې څه نوم و؟ مې نه راځي بدري جماله که نه. نو ما وی غرونو ته تللی ما که چاته بدري جماله مې کې پیدا که نو هلته یو پیرې راغې، پیرې راته دا شعر ووایي څه پسې ګرځېنم چې ما یې داسې راغلی یم نو هغه راته وی غر د پیریانو ښاپیرې د توربانو رسي، غر د پیریانو ښاپیرې د توربانو رسي او زمونږ د مینې قصه سر وخوري چې سر ته رسي. نو موږ د غر سر تصویر بل لیدلی دی. بل دی کوم ځای کې لیدلی دی؟ زما شک داسې راځي د اسلام آباد کې د ګران هوټل دی که نه. منال کې څنګه چل دی؟ بالکل جناب هلته تلي وه، زما ټول تصویرونه دي لکه کتلي دي. وایي نو ګورې به نه منال ښایسته ځای دی چې څوک هم لاړ شي وګوري ټول اسلام آباد د لاندې ښکارېږي او بیا نایټ ټایم کې چې تاسو ورشئ که نه ډېره ښایسته ښکلې نظاره وي. ښه شکیل احمده دا سندره خو دې واورېده که نه؟ زما خو ګروه سندره مې واورېده زه ستا مینې او ستا محبت له ستا اواز له بره راوختم
او ما د سره زه خپل ازرین لګوم زه خوږې او مزیدار خبرې واورم او خپل ازرین مې لګول او ما کې صابر ته مثلا مو ورورسه الکه په بل د اوسم په بلو باندې ګرځي لکوانی عادت د نه دی وته یو کار بل لګا لاندې را تاسو ته دا وی چې دوست سره خبرې کوم نو څوک به پکې بیا شرکت کې غیبه خبرې کې د دې سره وې دادي پر لږ خاموشي ده خبره خاموشي ده ټیک ده نو ځان د ستورو ته نږدې کړی دی سپوږمۍ ته دې نږدې کړی دی او برا خو ته سټوډیو کې غوریز ده خبر ریاض ده موږ ته څه پته لګي ده خدای بنده زه سټوډیو کې غوریز ده کنه برا نه خپ اسمان باندې ریاض ده او جیو نو زموږ سټوډیو کې خو پړق رڼا زم کو روز د دلته نو بندا خو ته وایي ته ناشته په میدان مزه بتایلی یاره شکیل احمد خبره دی ټیکو کا سپلیټ لګی دی ایسی خو دلته لګیدلی دی کنه ځکه چې دا خو ساوند پروف یو دغه وی د کې خدا هوا گذر بسر نه کیږي نو دلته بغیر د ایسی نه سټوډیو کې نشي کېناسته دا به وایي چې په ولاړ پروګرام کې او کناسته نه ناسته ما چې کله خمزیدار سونګ ولګي کنه نو بیا ورته د کورسې نه پاسې کوم تاسو تخکاره منه خو خپل انجایمنت ور سره کوم ټیک ده او کنه خاصه کله احمد یو کار بل لګا جی قربان نو خو الک سړی کنه یاد دي چې اورسي مګه سپور اغشتي دواړه ته نه قصار وخت یادي سړی هغه راته نه کوي بس لوړ ماشاءالله تاسو د غم شوما دا ولې منځو نه ته خو ما پاسې خو چې داسې سپیشیو په دغه زه خو بیا دا وایم پیره بابا سیلې دې نه کما کنه نو بیا غرونه او سیندونه او لختي او پولی راته سم نه ښکاری داسې اوار روانه ما شکیل احمد یې تاسو نه کومه کنه زه انسان شالو کوم چې راځي رااله نه د منډه خبره راغنه اوس د ګرځېدو خبره کومه ټیک ده کنه خو خپل خدای پاک له خپيره کړی شکر په ادا کوي ټیک ګرځوم په منډه بم په وخو کنه خو ډیر داسې وی کنه اوس ګوره زموږ وخت په دې منډه وخو ګرځم د خپل ضرورت ټول کارونه کوي ټیک ده خو داسې سدي یاره چې خپې سلور دی او ګرځېدي نشي دا لا سدي لګا